دوستانو د فرقې زرګونه اوسېدونکي د کندهار ولایت مقام خواته روان دي. د دوی په وینا چې پرون په لوډسپیکرانو کې ورته ویل شوي دي چې په 3 ورځو کې باید ټوله فرقه خالق له کوره ووځي. د همدې اوسېدونکو په وینا چې موږ مرکې ورسره وکړه، دوی وایي چې موږ ته ویل شوي دي چې دروازې و کلکینان به هم نه باسئ، د برمې څخه پایپونه و سمرسیبل و ماهي به هم نه باسئ، یوازې به د کورو څخه وځئ. دوی اوس د ولایت مقام خواته روان دي، غواړي چې هلته د ولایتي ادارې له مسؤلینو سره وغږېږي او ورته وایي چې نو موږ چیرې ولاړ شو، نو موږ په دغه وخت کې کورونه چیرې پیدا کړو. بله دا چې په دغه کورونه موږ زحمت ایستلی دی، پیسې مو مصرف کړي دي، کورونه موږ خپله شخصي جوړ کړي دي. نو دا دی اوس دوی ټول د یو اعتراض په شکل د ولایت مقام خواته روان دي. کوشش کوو چې وروسته یو شمېر کسان له ځانه سره وغږوو. کوشش کوو چې وروسته له دوی سره د ولایت مقام مخ ته وغږېږو، مشران یې وغږوو چې اخري پرېکړه څه ده، څه غواړي. د اوس لپاره مننه چې زموږ سره مو تر دا مهاله پورې ویډیو وکتلې او زموږ غږ مو اورېدی.